دلته په کابل کې د افغانستان اقتصاد پر سر د ټاپي پروژې اهمیت په اړه یو سیمینار جوړ شو. د اقتصاد وزارت مسؤلین په دې غونډه کې وایي د لویو سیمه‌ییزو او اقتصادي پروژو پلي کېدل د اسلامي امارت له مهمو ستراتیژیو څخه شمیرل کیږي. دوی ټینګار کوي اسلامي امارت هغو پروژو ته چې افغانستان پر سیمه‌ییز دهلیز بدلوي ځانګړې پاملرنه لري. پروژه کاسا 1000، پروژه تاپی و خط آهن خاف هرات، خط آهن افغان ترانس، خط آهن ترمز کابل اسلام آباد و مسیرهایی که عملا افغانستان را به کوریدور منطقه تبدیل میکنه و موقعیت ژئواکونومیک افغانستان را احیا میسازه و ارتقا میبخشه توجه خاص داره. د اقتصاد وزارت مسلکی مرستیال وایي د ټاپي پروژه د افغانستان په اړه د هیوادونو د لیدلوري بدلون ترڅنګ د اقتصادي دهلیز په توګه د ملي عوایدو زیاتېدو او د هیواد اقتصادي وده کې به اهم اغیزناکه وي. وقتی کشورها منافع اقتصادی داشته باشه قطعا تلاش خواهد کرد که در رویکردهای سیاسی و ژئوپلیتیک خود هم تغییرات ساختاری ایجاد بکنه و پروژه تاپی میتونه در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در افغانستان نقش بسیار مهم ایفا بکنه و یکی از پلان‌های استراتژیک و راهبردی امارت اسلامی است که برای بیکاری نقطه پایان گذاشته شود. په ورته مهال د دې سیمینار یو شمېر ګډونوال هم د سیمه‌ییزو سترو پروژو څخه د اغېزناکه ګټنې لپاره د حکومت او ځواکمن ملت لرل مهم ګڼي. اگر این دوتا هم دولت توانمند مقتدر و هم ملت توانمند ما داشته باشیم او وقت است که او شرایط لازم جواب میده. او وقت پروژه تاپی جواب میده. او وقت کاسا 1000 جواب میده. او وقت است کانال قشته به جواب. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې د تیر لمریز کال وږمې میاشت کې پیل شوي چې د کانونو او پترولیم وزارت په خبره د نل لیکې د غځولو شاوخوا 10 کیلومتره چارې بشپړې شوي دي او تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د هرات ښار ته ورسیږي.